السلام علیکم مرګرو، زه راووتم خپل پټي ته او نن ډېر د سړځای موسم دی، نو تاسو کتی شئ چې ګیر چاپېره وریځې دي او سړځای موسم ډېر زیات دی، پر اسمان باندې هم وریځې دي. نو نن موږ بار چکر لګوه، نن را سره یو کس راغلی دی، ګورم چې د هغه د زندګۍ انټرویو ته وکړمه. دا د دسمبر تقریبا پست دی که نه، نو دې کې سړځي لږه زیاته یا چونکې دې کې سړځي زیاته یا نو تاسو وګورئ که نه، نو وریځ نن ډېره زیاته ده. نو ګورو دې کاکا ته وایم چې دې مال انټرویو راکوي او که نه راکوي. نو راځئ چې وګورو. او دا ګیر چاپېره دا ټول زموږ پټي دي، تاسو کتی شئ غنم کرلی شوي دي. زه چونکې ډېره موده پس رالم خپل پټي ته، ځکه چې زما خو دوکان دی، نو زه دوکان نه وزګارېږم او دا ډېره موده پس رالم. نو ځای ټول بدل شوی دی او زما پلار پکې ډېر څه چینجز کړي دي. دا تاسو وګورئ ساګ هم راختلی دی، دڼیا او ډېره زیاته سبزي چې ده نو هغه شوې ده. او ګورم دا زما والد صاحب دی. زه ډېر ټایم پس خپل پټي ته رالم. دا وګورئ دا بوټي چې دي دا پوره ځنګل شوي دي، دونه ټایم پکې تېر شو چې کم از کم 5 شپږ میاشتې پس زه رالم، نو دا ټول ځنګل شوي دي. دا تاسو وګورئ بالکل اسمان پکې نه ښکاري که نه. او دا واړه واړه ډکي وه، واړه واړه بوټي وه که نه. نو او دلته کې هم دا بوټي چې دي دا هم ډېر لوی شوي دي، ګټې بلاکونه خښتې دا ټول هم چې کله دا کمره جوړوله نو دا دلته راوړي وه. چې خره مړه شوه ښه یې غوا شوې ده، خو مال شوې نه ده او په ارامۍ یې غوره کړو، خدای پاک مال کړه که نه. دې وشوې چې دی نو ځان سره چې ستا پیدایش کوم سن کې شوې؟ دا په 51 کې. نه پورا ووایه که 51 1951 کې. او اوس په ستا عمر دې ټایم کې څونه یې؟ 51 نه تر اوسه پورې به یي تقریبا 80 خو به یي که نه؟ نه 70 شمارلې مې نه دي 70 به یي. او کم سن کې میټریک پاس کړی و؟ ما په 66 کې 1966 کې. نو او بیا د هغې نه پس کالج ته تللی وې که نه؟ کالج ته لا نه وړې؟ نه بس چې میټریک مې وکړو نو بیا په 68 کې برتي شوم پولیس کې. پولیس کې مې 26 سال ملازمت وکړو. میټریک نه پس ډایرکټ پولیسو ته لاړې؟ او 26 سال بعد چې کوم دی نو بیا مې ریټایرمنټ واخیست. دا باقي 25-26 مې کلي کې تېر کړم. او ریټایرمنټ کله واخیسته؟ کوم سن کې؟ ما په 95 کې 1995 کې چې زه لا په 5م کې وم. نو بس اوس کلي کې خوا دې خوا چېرته حاجي له تلې او چېرته جنازې له تلې، چېرته دوا له تلې او بس جومات ته او کور ته او سړک ته ټایم دی بس پاس کېږي. خو ښکلی منظر لکه ته به اوس څه وایې؟ لکه مونږ خو دا وایو که نه چې یاره مونږ خو به لا اوس نوکري کوو، یا به نوکري میلاویږي او یا به هغه میلاویږي که نه. ته اوس څه وایې؟
چې لکه ته به د څه سوچ کوې؟ زه به صرف د آخرت سوچ کوم هم. چې خدای دې راته معافي وکړي او الله پاک دې مونږ له جنت فردوس کې ځای راکړي آمین. دواړو له هم. صرف موږ دواړو نه لا ټولو مسلمانانو له لکه مونږ دواړه خو پکې سر فهرست شو که نه او نو بس شکر دی د چا زوی ارماني د چا لور ارماني د چا کور ارماني د چا نوکري ارماني هم. او شکر دی دغه شیزونه مونږونه ټول خدای پاک ماله راکړي دي هم. او شته ستا به ټول څونه زامن وي؟ دا خو غونډه فیملي چې کوم ده نو 7 برادرز نه ستا کو زامن صرف وو؟ او 7 ها ها 7 برادر لکه شمولونه او په دې کې یو امتیاز دی هم. هغه پسې بیا نواب علي دی او علم یې کړی عالم دی هم. هغه پسې بیا اکبر علي دی هم. هغه په آرمي کې دی نن سبا سیاچین کې دی ها. اکبر علي پسې بیا قاسم علي دی هم. او هغه پسې بیا علمگیر خان دی هم. بیا دا بل دی د قرآن حافظ دی سلمان علي نو دا ورونه خدای راکړي دي ورونه نه اووه زامن وو. اووه زامن او او بس دغه جون دی بس ختم دی. ختم دی ته پیدا شوې و نوکر شوم او هغه زما یو ملګری و د دې ایس پي صاحب ورور روشن محمود نوم یې خدای دې وبخښي مړ دی هغه به ویل اف اے کیا نوکر ہوا پینشن میں نہیں اور پھر مر گیا بس دغه زندګي ده نو خبره ختمه ختم یاره شه تا ده خو به څه ډګ یادي که نه تاریخ پیدایش ستا سویم و 52 بیا خو زه د نه کال مشر یم دا د سړک کې څه ګپ لګو ما له انټرویو راکړې څه انټرویو نه بس انټرویو به کوم یاد یو اوس بیا شو تاریخ پیدایش ما زه خو 51 کې پیدا شوی یم 68 کې بیا محکمه پولیس ته لړم 95 کې مې ریټایرمنټ واغوسته اوس 2003 کې ګرځم را ګرځم او کار کسب زما دا دی چې چېرته حاجي له تلې چېرته عمرې والا له تلې چېرته جنازې له تلې چېرته دوا له تلې بس کور ته او سړک ته او جومات ته چې پړه دې څه دي نو پړه مې شکر دی هېڅ ارمان نشته لکه وایم ته به اوس څه وایې چې زه به څه کوم زامن ما له خدای راکړي لوڼه یې راکړي کور یې راکړی ښځه یې راکړې نو بس دې دې اوس تکړه شي زه چې کله نوکر وم نو ما به په یوازې دي 10 کسان ساتله او دې به اوس په 10 کسه یوازې ما ساتي او که مې نه ساتي نو ورته وایم دی خپل کار کوی بس مونږ نور څه شته به دی نشم رسېدلی مونږ بیا کځای که دلته کومه نه بیا دا کار مار به ټیک کې لګاو دې کې موږ بره دې سفر ته کوي کوم چې دی ورو دو ګېډۍ دی که نه به سفر ته وخېږي او دا به د شی ګیا شي دا بس نن وخوري نن به سبا وخورو نو مونږ به وکړو نو بس بیا به د دې بیا چوټي ده مونځ چې وکړو بیا چوټي ده او نو د ژوند د پرانستېدو ټایم دی یا به کور ته بیا دلته خو بیا به ستا نه ده نه کېږي څه ټول نه اوکې درې درې کېدا خو ښه مه Ini